د دې کیسې شروعات نن نه 10 کاله مخکې کیږي او موږ 1955 ګورو. دا یو کلی وي او دا د امریکې یو خاص حصه ده. په دغه کلی کې موږ یو ماشوم ګورو چې د هغې نوم بلیک وي او هغه خپل پلار سره ژوند تېروي. څه موده مخکې د دې د مور مرګ شوی و، ځکه خو دا ماشوم اوس خپل پلار سره اوسېږي او له هغې ډېر خیال ساتي. د دې پلار غواړي چې دغه ماشوم دا زړور او بهادر ته جوړ کړي او د دغه کلي باره کې مشهور وي چې یو سړی دی چې هغه بیړیا دی او سر یې له بیړیا دی او نور جسم له انسانانو په شانتې دی او په خلکو باندې حملې کوي او خلک مړه کوي. او لږه موده مخکې یو کس راغلی و سیل ته دغه کلي ته او هغې په دې باندې حمله کړې وه. خو دغه ماشوم ته د دغه خبرو احساس نه وي، ولې چې هغه ډېر زیات ورکوټی وي او هغه په دغه کلي کې ډېر زیات خوشحاله وي، ځنګل وي او سیل سپاټې. هغې ته دا هم پته نه وي چې په دغه ځنګل کې یو خونخوار بیړیا اوسېږي او د خلکو قتل کوي. یو ورځ د بلیک پلار دا خپل ځان سره شکار ته وړي او دا هلته کې په ځنګل کې څه مشروم هم ګوري. دې ته دا ښه ولګي او ځکه خو دا ماشوم هغې ته نږدې ورشي. بلیک ته دا پته نه وي چې دغه ماشوم زهریلا او زهر دی پکې، ځکه خو له هغې پلار په وخت راشي او دې ته ووایي چې دغه شیانو ته ګوتې مه وړه. هغه ورته ووایي چې دغه ماشوم کې زهر دی او آینده لپاره دې ته لاس هم مه لګوه، کنې تا ته به جراثیم ولګي او دغه ماشومانو ته ډېر زیات خطره ده. خو دغه ماشوم په دغه کیسو باندې نه پوهېږي او هغه په دغه ځنګل کې ډېر زیات خوشحاله وي. پلار ورته وایي چې عقل نه کار واخله، په دغه ځنګل کې ډېره خوبصورتي هم ده، خو تا له پته نشته چې په دې کې ډېره زیاته خطره هم پټه ده. او له خبرو په دوران کې دلته کې یو اوسه راشي او د دې پلار په دغه اوسۍ باندې خپله نشانه ولګوي. خو اچانکه دغه اوسۍ هلته نه وتښتېږي. د دې پلار نظر خو په دغه اوسۍ باندې و، خو د دې زوی بلیک هلته نه وتښتېږي. دا داسې فکر کوي چې دغه اوسۍ دخوا راغلې ده او زه به د دغه اوسۍ ښکار وکړم. دا چې کله په دوربین کې وګوري نو دلته کې دې ته اوسۍ راښکاره نه شي، خو دلته کې یو جانور نما یو سړی دلته کې ولاړ وي. دغه سړی دا ډېر زیات پړشېږي او ډېر په غوسه کې هم وي او په دغه ځنګل کې ولاړ وي. بلیک ډېر زیات ویرېږي، خو په وخت باندې دې پلار راشي او دا په زوره ونیسي او یو ځل بیا دې ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي. دلته کې موږ ته پته لګي چې دا خپل زوی حفاظت کوي، خو بلیک پخپله هم ډېر زیات کنفیوز وي او هغه نه پوهېږي چې د چا خبره واوري. هغې ته د خپل پلار نه یره ده او که د دغه ځنګل نه ورته خطره ده. هغه داسې فکر کوي چې ما ته ټولو نه زیاته خطره د خپل پلار نه ده. خیر دی خبرې کوي او پلار د نه بوځي. دلته کې دې دواړه دلته کې یو ټري هاوس وګوري او هغې په منډه دلته کې وخېږي او خپل دوربین نه چې دې پلار لاندې وګوري نو هغه اوسۍ په منځ باندې کټ شوې وي او هغه مړه پرته وي او د دغه هرن حالات ډېر زیات خراب وي. دی په منځ ښکولي وي او دا بل چا نه بلکې هغه سړي کوم چې وختي دلته کې ولاړ و. دغه سړی راغلی و، دې نه پیله د دغه هرن شکار یې وکړو. اوس په دغه کیسه کې دی چې د دې دواړو شکار هم وکړي او دا هم ختم کړي. په دغه دوران کې د دې پلار هم هغه سړی وګوري او په هغې پې ډېرې زیاتې ډزې هم وکړي. د دې نشانه ضایع شي او هغه جانور ته وتښتېږي. دغه ماشوم هم ډېر زیات یېرېدلی وي او پلار نه تپوس وکړي چې آخر هغه څه شی و. دا ورته بهانه وکړي چې هغه یو بالو و او کله چې دا کور ته راشي نو هغه خپل پلار واوري په ټلیفون باندې چې چا سره خبرې کوي. خیر بیا موږ 10 کاله پس وخت ګورو چې بلیک اوس غټ شوی وي او د هغې هم خپله فیملي وي او هغه په سان فرانسیسکو کې اوسېږي او خپلې فیملۍ سره خوشحاله وي. د دې یو وړه لور شوې وي کومه چې ډېره زیاته ښایسته وي او بلیک ورسره ډېره مینه کوي او هغه هم د خپل پلار په شان دی. دې ته هر ټایم خبرې کوي چې خپل حفاظت وکړه او د بهرو کارونو نه منې شه. هغه غواړي چې خپل لور سره خو خبرې وکړي، خو داسې نه څنګه چې به د دې پلار یې سره کولې او دې ته به یې په تیزۍ او په بدماشۍ سره خبرې کولې. د بلیک لور هم دې سره ډېره زیاته مینه کوي. کله چې به دا خپل پلار سره وه نو هغه به ډېره زیاته خوشحاله وه او ډېر په موج مستۍ کې به وه. خو په دغه دوران کې دې لور غلطي وکړي ورته نه ټوپ کړي په کوم باندې چې دا خوږېدی هم شوه او په ځمکه لړکېدی هم شوه او پکې زخمي کېدی. دا نن پیله ورځ وي چې دا په خپل لور باندې غوسه وکړي په کوم باندې چې دې لور ډېره زیاته په ژړا شي. بل ورځ موږ بلیک ګورو چې خپلې فیملۍ سره په ګاډي کې ناست وي او خپل کلي ته راشي، خو دې ته خپل کور اوس هم نه وي یاد. ظاهره ده دې 10 کاله شوي دي چې دغه کور ته نه دی راغلی او اوس هر یو شی دلته کې بدل دی او نوی وي. یو خو دې نه لاره هم غلطه شوې وي، بل دې څه نیټ هم نه وي او نه دلته کې نیټورک کار کوي چې دې پې لاړ شي. بیا په لرې کې په ټري هاوس کې یو سړی ناست وي او له هغې په لاس یو غټ ټوپک هم وي او دې وګوري. دغه سړی په تومانچه په لاس راشي او د دې ښځه ویرېږي او خپل خاوند ته وایي چې راځه دلته نه لاړ شو، دغه سړی ماته خطرناک ښکارېږي. بلیک ښځې ته وایي چې دومره مه یېرېږه، دا ځنګل دی او هر یو سړی ځان سره حفاظت لپاره یو ټوپک وږدي. خو دا سړی چې کله نږدې راشي نو دا له بلیک له بچپن ملګری وي او دا یو بل وپېژني او بیا ورته بلیک وایي چې ماته د خپل کور لاره وښایه. ورته وایي چې مهرباني وکړه ما نه خپل کور غلط شوی دی او نه دی راته یاد. دې دواړه په ګاډي کې کښېني او په سفر باندې مخکې روان شي، خو په دې باندې په لاره کې شپه اوس راغلې وي.
دوی د خپل کور ډېر نږدې راغلي وي خو اچانکه په سړک باندې څه شی راشي او د دې په سړک کې ودرېږي. د بلیک د خپل ګاډۍ بیتولی شي او دوی لاندې په ځنګل کې او لاندې اورکوټي غر ته ورلړی شي. د بلیک ملګری کوم چې ډېر زیات زخمي شوی وي هغه د ګاډۍ نه بهر ته لاړ شي خو د دې ګاډۍ اوس په یو ونې نما شي کې نښتی وي. بلیک چې څنګه دغه دروازه کولاو کړي نو دې ملګری لاندې رالړی شي او هغه جانور هغه په دې باندې حمله وکړي او ویې خوري. شارلټ او لاغي لور هم دغه ګاډۍ نه بهر وتلو کوشش کوي خو په دغه دوران کې هغه جانور په بلیک باندې حمله وکړي. د بلیک یو بازو هم زخمي شوی وي خو بیا هم په څه طریقه باندې د خپل ځان بهر ته راوکاږي. دوی د ګاډۍ نه بهر ته روزي او هلته کې منډې کوي او دوی مخامخ یو کور وګوري هغه د بل چا نه بلکې د بلیک خپل کور وي. دوی څه په طریقه باندې په دغه کور کې دننه راننوځي او هغه جانور دې پسې شوي وي خو په دغه کور کې دننه ډېرې زیاته تکه توره تیاره هم وي. شارلټ او لاغي لور ډېره زیاته ویرېدلې وي. بلیک دلته کې یو ټورچ راپیدا کوي او بیا لاندې کوزیږي او د دغه کور جنریټر هم آن کوي. کله چې دغه ټورچ د کور نه بهر ته ووښي نو دې ته پته ولګي چې هغه جانور اوس دلته نه تښتېدلی دی. ډېره زیاته ویرېدلې وي او خاوند د پوسو کې چې زه ډېره زیاته ویرېدم ما په زندګۍ کې پیل ځل داسې جانور وکتو پته نه شي چې هغه جانور دی که انسان. بلیټ هم ورته وویل چې زه هم په خپله ډېر زیات حیران یم. شارلټ ورته وویل چې موږ یوازې دغه جانور سره مقابله نه شو کولی او موږ په لاس کې څه شته هم نه او ورته وویل چې پکار چې موږ بهر ښار ته رابطه وکړو چې پولیس راولو. دلته کې دا یو ریډیو وګوري چې کوم لاغې د پلار د زمانو وي. دا کوشش کوي چې فریکوینسي سیټ کړي او بهر ښار ته چا سره رابطه وکړي خو د دې فریکوینسي کار نه کوي او رابطه ونه شي. اچانک په بلیډ باندې څه چل وشي لاغې غاښونه اچانک ټول لاندې رالړی شي او په کوم ځای باندې چې دې غوزار خوړلی وي هغې نه ډېره زیاته وینه را روانه وي خو دا په ځان باندې بالکل نه پوهېږي. دا چې کله د کټ نشان وګوري نو هغه ورته ووایي چې زه شیشې سره ولګېدم او په شیشې کټ شو. خو شارلټ ورته ووایي چې نه دا د شیشې نشان نه دی بلکې هغه جانور له پنجې نشان دی او تیز زخمي کوي. شارلټ د خپل خاوند پټۍ وکړي ولاړه شي خپله لور سره وده شي او بلیډ راپاڅېږي او مین دروازه بنده کړي. هغه ځناور یو ځل بیا راغلی وي او شارلټ هم پاڅېدلی وي. بلیډ هغه دروازې سره غوږ ایښولی وي او یو دم هغه بلا د بلیډ خپل لاندې نه راکاږي او د دروازې نه بهر ته وکاږلو کوشش کوي. شارلټ ډېره زیاته ویرېږي او خپل خاوند حالت چې داسې وګوري نو هغه یو تبرګی راواخلي او دغه بلا په لاس باندې وخي چې دلته نه یې وتښتوي. بلیډ خو دلته کې بچ شي خو هغه بلا دا یې خوب کړی وي او بیا دغه وایرس د دې په جسم کې ډېر زیات په تیزۍ سره روان وي. یو د عام انسان اواز په دې باندې هم نه لګي او د دې د غوږونو پردې هم خراب شوي وي او اوس د دې اواز کې هم فرق راغلی وي د دې خبرې بدلې وي. شارلټ ته هم پته ولګي چې دغه جراثیم اوس په دې کې ننوتي دي او بلیډ ته هم دغه اندازه وشي چې اوس په ورو ما نه هم دغه بلا جوړیږي. دې نه په پرتو کې هم تشي مجازي وځي. شارلټ لاړه شي او یو کاغذ او پن راوړي او بلیډ ته ووایي چې ته ما ته ولیکه چې ته څه ویل غواړې. بلیډ په هغه کاغذ باندې ولیکي چې ډاینګ یعنې زه مړ کېدو والا یم خو شارلټ دې ته ووایي چې داسې خو به څه نه کېږي. شارلټ ورته ووایي چې ته ډېره مه وخه په تا کې له هغه بلا جراثیم راغلي دي او موږ به واپس خپل ښار ته لاړ شو او ستا علاج به وشي او ته به ټیک شي. خو د بلیډ حالات اوس په ورو زیات خرابېږي او د دې د کتو طاقت هم کمیږي او د دې په لاسونو باندې اخته هم په تیزۍ سره راخیږي. د دې له لور حالات چې کله دا وګوري چې زما پلار باندې څه چل کېږي هغه رامنډه کړي خپلې مور ته ووایي چې مورې ما ته حال ووایي زما په پلار باندې اخر څه کېږي. شارلټ ورته ووایي چې څه هم بدلې شوي سبا چې څنګه شي نو موږ به ښار ته لاړ شو ډاکټر ته به یې ویسو او د دې علاج به وشي او هغه به بالکل ټیک شي. شارلټ چې کله خپل خاوند په بازو باندې وینه وګوري هغه خپل لور ته نه ولېږي او کله چې د دې بازو راکلو کې نو د دې هوش لاړ شي ولې چې هغه ځای اوس په ورو باندې وچېږي. بلیډ په دغه زخم باندې څه خارښ محسوس کوي او بیا په زوره باندې دغه زخم مالش کوي او هغې نه په تیزۍ سره وینه هم راوځي. شارلټ چې کله دغه حالات وګوري نو هغه ډېر زیاته ویرېږي او دې ته احساس وشي که سبا پورې چې زه ایسار شم نو زما خاوند به ما سره نه وي او هغې نه به بلا جوړوي. ما ته پکار دی چې په نن شپه باندې هم څه د دې بندوبست وکړم. شارلټ دلته کې یو غټ رسک واخلي او هغه پسې طریقه باندې خپله فیملي په ګاډۍ کې کښېني خو اچانکه هغه بلا مخامخ د دې د ګاډۍ ولاړ وي. اچانک دوی چې دا وګوري نو دوی له ګاډۍ نه بهر ته راوځي او مخامخ د دې یو کور وي او دوی له کور په چت باندې وخیږي او خپل ځان محفوظه کړي. خو دغه بلا په دغه کور کې ننوځي او له هغه چت په منځ باندې وشکي او دوی لاندې راکاږي. هلته کې یو سوری وشي او د دې لور لاندې غورځېدو والا وي خو شارلټ څه په طریقه باندې دا بهر ته راکش کړي. دغه ځای اوس دوی لپاره محفوظه نه وي او بلیډ بیا خپلې ښځې ته اشاره کوي چې ته واپس خپل کور ته لاړه شه او دا به په خپله لاړ شي او هغه بلا سره به په جنګ باندې شي او دغه خبرې فایده شارلټ اوچته کړي او خپله لور له کور دننه بوځي. خو لږ ساعت پس بلیډ کله خپل کور ته راشي نو د دې حالات اوس ډېر زیات خراب شوي وي. دې نه ټولې ښځې لاندې رالړه شوي وي او د دې غاښونه هم بهر ته راوتي وي.
اچانک دلته کې د وینو ولټي او کې اورته کې داس د جسم نه غوتی را لړکی او د اندازه وشي چې دی هغه بل سره جنگ کړي دی او دا غنې ټولې جاتي کوتي خورل او دینه ډېر زر بلا جوړېدل ولا هم وی دي ته هم احساس شوی وی چې ډېر زر بځه او بلا شمه او بیا په خپل فیملی باندې اٹیک وکم او خپل فیملی بدل دکی ختمه کم خو څنګه چې دا دروازه ګلو کې بهر د جنو هغه بلا راغلی په دې باندې راټوب کې خپل بدلا غسل ولا پاره د پجنګ دا په پلیټ باندې حمله وکړو دغه شان دي دوه بلاګانې په خپلو کې په جګړه باندې شروع شي په شروع کې خو بیا هغه بل ډېر زیاته تګړوي خلک سات پاس بلیټ په دې باندې حمله وکړو او د دې مری باندې ټول چکونه ولګي او مری وته وشکي خلک سات پاس دا چې خپل ټیټو وګورو دا د دې پلار وی او د دې پلار راغلی وي او په دې باندې حمله کړې وي په بچپن کې د دې پلار چې ځنګل ته ورو هغه بل په دې باندې حمله کړې و او دا بل شوی و دا یو قسم وایرس کوم چې د دې پلار ته لګیدلی و او دا اوس خپل فیملی بچولو لپاره خپل ځان اوس قربانوي او ځنګل طرف ته تښتېږي دا چې کله بهر ته راشي دا لړ شي او د دې غاښونه اوس غټېږي او خوله هم پر ورو باندې اوږدېږي او ورسره د دې اوږده نوکان هم راختلي وي او ورسره د په جسم باندې اوږده راختلي وي او دا بالکل یو بلا جوړه شوې ده او څنګه چې دا اوس مکمل بلا جوړه شوې وي دا راشي په خپل فیملی باندې حمله کوي شیډ ته هم پته لګېدلې ده چې بلیک اوس یو غټه بلا جوړه شوې ده او موږ دپاره خطره ده او دې پرې دا دروازه نه ګولاوي او یو غټ چاقو په لاس کې نیولې وي او بلیک په صدرکم باندې کور دننه راغلی وي خو اوس هم د دې په جسم کې د انسانانو وینه وي او دا یو انسان یو لمحې لپاره دې ښځه او لور دې ته مخامخ ولاړ وي خو دا پې حمله ونه کړي خو شاید په لاس کې چې کومه چاړه وي هغه په دې باندې حمله کوي بلیک صرف غواړي چې دې نه چاقو والي خو په دغه دوران کې شاید خپل لور له لاسه ونیسي او له کور بهر ته منډه کړي شاید راغلی وي په یو کوټې کور کې بچ وي بل خواته بلیک موږ ګورو چې دې پسې شوي وي او غواړي چې دا دواړه ختم کړي دې دواړو ځان پسې ور بند کړی وي خو بلیک لږ ساعت پس راشي او هغه دروازه ماته کړي او دننه راځي شاید داسې فکر کوي چې دې ته موږ نه ښکارېږو خو دغه سړی اوس بالکل بلا شوي وي او دې ته هر څه ښکارېږي اوس هم په خپلې ښځې او په لور باندې حمله نه کوي خو څنګه چې دا رامنډه کړي نو دلته کې په یو ټریپ کې یعنې په جال کې خپه ونغلېږي او د دغه خبرې فایده اوچتول شریک په منډه باندې هلته نه وتښتېږي بلیک خپله خلاصولو لپاره هلته کې کښېني او خپله خپه خوړل شروع کړي شریک واپس هغه ځای ته راشي کوم چې د دې اکسیډنټ شوی وي د دې له خاوند ملګری هلته کې پروت وي او له هغې نه تمانچه اوچته کړي او یو لایټ او بیا ټري هاوس ته بره وروخیږي او خپل ځان پټ کړي دغه شان دي په دې باندې شپه تېره شي او سهار وي خو بلیک اوس هم دې پسې په مزه را روان وي خو دا اوس هم مخامخ دوی ته ناست وي خو په خپل فیملی باندې دا حمله نه کوي دې غریب ټوله زندګي کوشش کړې و چې زه خپل پلار په شان شم او د دې مخامخ خپل لور وي کومه څه چې دا ډېر زیاته مینه کوي او دا کله هم نه غواړي چې په خپلې لور باندې حمله وکړي کومه لور چې دې سره ډېر زیاته مینه کوله او اوس د دې لور وه چې دې نه ډېر زیاته یېرېږي د دې لور دې ته ډېر زیاته په غور سره ګوري او بیا خپلې مور ته ووایي چې زما پلار غواړي چې ته ما شوټ کړه او ما ختم کړه شاید نه غواړي چې په خپل خاوند باندې ډز وکړي او د هلته کې مړ کړي خو بلیک ډېر زیات خفه وي او په دړ کې وي او ته ووایي چې ما شوټ کړه خو شاید مجبور شي په خپل خاوند باندې ډز وکړي او دغه شان دا لاندې لړه شي او دا زخمي وي او دا مړ کېدو والا وي دا مور لور لاندې راکوشي او خپل پلار سره ناسته وي او د دې لور هم په آخر ټایم کې هم له خپل پلار په دماغ باندې لاس کېږدي او له هغې دماغ د پړاولو کوشش کوي لور ورته وایي چې پلاره ما ته اوس هم پته چې نه غواړي چې د موږ باندې نقصان وکړي او دغه شانتې بلیک دلته کې مړ شي او له هغې دماغ اوس کار کول بند کړي او دغه شانتې دا اوس په سکون باندې شي د دې لور ډېر زیاته خفه شي خپلې مور ته غاړه ورکړي او په چغو چغو وژاړي هغه ډېر زیاته خفه غمزګینه وي خو دې ته پته وه چې دا زموږ په نصیب کې وي او دغه شانتې دا خپلې مور سره په دغه ځنګل نه وتو والا وي او زموږ فلم هم دلته کې ختم شي که فلم هم خوښ شوی وي ضرور دغه چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ او زما ویډیو شیر کړئ